السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستان ولادي کې چې روغ جوړ وي چې جامې مو پتن وي په ننني لیکچر کې به مونږ وایو په ټولز بار کې د ټول نه اخري ټول چې د مونږ سره سمارټ فیل ټول ده نو د انټراکټیو فیل ټول نه لاندې مونږ سره سمارټ فیل ټول ده سمارټ فیل ټول ډیر زبردست ټول د مونږ سره کورل ډرا کې او ډیر استعمالیدونکی ټول ده چې د دې په واسطه مونږ ډیر ښایسته کلرونه چې ده چیفونه یا داسې شو ټیکس شو فیل کوی شو او د خپل خوښې چې څنګه فیلینګ هم تاسو کوئ څنګه کلر هم فیل کوئ څنګه کمبینیشن هم تاسو جوړوئ د کلر تاسو جوړولی شئ راځو موږ یو سرکل دلته ډرا کوو په سرکل باندې دلته کلیک کوو سرکل مو ډرا کړو او د دې نه داسې یو کاپي ویلو شفټ ورسره نیسو او رائټ کلیک کوو نو دې سره به مونږ سره یو کاپي وځي راځو دلته دې کې یو لاین ډرا کوو لاین مو ډرا کړو راځئ په دې لاین باندې کلیک کوو چې کله د روټیشن د هغه په دې باندې جوړ شو نو بیا راځو دا داسې روټیټ کوو روټیټ مو کړو نو کنټرول ډي وهو دې سره مونږ سره دا لاین چې کوم ده دا به مونږ سره ډوپلیکیټ شي چې ډوپلیکیټ شي اوس که مونږ غواړو چې د خپلې خوښې کلر په دې کې فیل کو که چېرته مونږ دې حصې ته کلر ورکوو نو که مونږ دې باندې کلیک وکړو او دلته په کلر باندې کلیک وکړو فیل کوي نو دا ټول سرکل به مونږ سره دلته کلر علي نو که چېرته مونږ وغواړو چې مونږ سره دې دا هره حصه چې دا بیل بیل کلر والی بیل بیل کلر نه دې مونږ سره فیل شي نو راځو مونږ د دې دپاره استعمالو سمارټ فیل ټول راځو دلته په سمارټ فیل ټول باندې کلیک کوو او هر حصې ته چې دا کلر ورکوو څنګه کلر هم چې ستاسو خوښي په دې ځینې تاسو راځو په پیک ټول باندې دلته کلیک کوو په پیک ټول مو چې کلیک وکړو راځو دلته ورچوال سیګمنټ ډیلیټ باندې کلیک کوو او دا د مانس چې کوم لاینونه دي دا ټول چې دا دې نه ختموو او دا لاینونه چې کوم دي په دې یو باندې کلیک کوو دا ډیلیټ کوو او راځو دې هر حصې ته چې څنګه مو خوښه وي بیل بیل کلر ورکوی شئ د سمارټ فیل ټول په واسطه موږ سره ډېر ښایسته ډیزاینونه جوړېږي څنګه فیلینګ هم چې تاسو کوئ څنګه کلر هم چې تاسو خوښوي چې دې کې فیسټ کوي نو د دې ځینې تاسو سلیکټ کوئ نو ایزي کې به تاسو سره هغه شی کلر راشي د دې نه دا سرکلینګ بیرته ډیلیټ کوو راځو دلته دا ټول به په شیډ سره سلیکټ کړئ کنټرول زیډ و دا یو رانه فاتو نو شیپ نیسو په دې کلیک کوو نو دا به مونږ سره ډیزاین شو دا سرکل به مونږ ډیلیټ کړو نو تاسو سره به یو ښایسته زبردست اوس راځو مونږ همدا سمارټ فیل ټول په ټیکسټ باندې اپلای کوو راځو دلته دا ټیکسټ ولو دا غټوو داسې د دې دا فونټس چې ده مونږ دلته چینج کوو ورته بولډ کوي دلته بولډ مو کو اوس راځو مونږ دلته کلیک کوو او ټو فاینډ لاین رډو په دې کې یو داسې لاین راولو
راځو دلته مونږ په باندې کلیک کوو سمارټ فیل ټول باندې په سمارټ فیل ټول باندې کلیک کوو او دې ته اوس کلر ورکوو دلته هر یو شي ته بیل بیل کلر ورکوو چې دې ته تاسو څنګه کلر هم ورکولی شئ راځو دلته دې ته کلر ورکوو راځو پک ټول ته په دې لاین باندې کلیک کوو دا لاین چې ده دې نه ډیلیټ کوو راځئ دې شي ته چې ستاسو څنګه کلر هم خوښي غواړئ ورکړئ نو د دې ته تاسو دلته کلر ورکوی شئ د خپلې خوښې مونږ دې ته بلیک کلر ورکوو راځو دلته او دلته ورکوو ورته ریډ کلر داسې ریډ کلر ورکوو او د دې نه وروسته بیا مونږ دلته لاندې ته ورکوو ګرین کلر نو چې څنګه ډیزاین هم ستاسو خوښه وي چې څنګه یو ټیکسټ یو شیپ هغه فل کړئ نو د دې په واسطه یې تاسو فل کولی شئ راځو موږ په پک ټول باندې دلته کلیک کوو دغه چې کومه حصه ده راځو شیفټ باندې دا کوو دا ګروپ کوو او دا چې کوم د مین حصه ده دا موږ راځو دلته کنټرول جی پی وهو او دا برنۍ حصه اوس راځو دلته دا هم سلیکټ کوو کنټرول جی پی وهو نو دا به موږ سره بیل بیل هغه شي او د دې چې دا لاندې کوم هغه و دا وګورئ دا لیکل موږ سره پاتې دي دا د دې نه که تاسو ډیلیټ کوئ هم ډیلیټ کوئ شئ او دا بیرته راولو د دې دپاسه دلته کېښودی شئ که تاسو دا وګورئ دا داسې لږ راښکته کوو تاسو سره به یو زبردست او د ښایسته ډیزاین جوړ شي که چېرته تاسو بزنس کارډ لیدلی وي چې هغې کې کوم بزنس کارډ چې جوړېږي د هغې کې مونږ د سمارټ فلټرونه چې دا کار اخیستی شو او مونږ سره ډېر یوز کېږي پکې راځو مونږ یو ریکټینګل ډرا کوو دلته راځو ریکټینګل ډرلو ریکټینګل مو راواغسته راځو د دې دلته راځو 2.9 ورلو دلته کېدو 2.9 باندې یو لاین ډرا کړو او راځو دلته موږ په شیفټ ټول باندې کلیک کوو په شیفټ ټول باندې چې کلیک وکړو راځو په دې ایرو نشان باندې کلیک کوو په دې مو چې کلیک وکړو دلته کنورټ ټو کرس باندې کلیک کوو او دا دلته ښکته راوړو او دا د دې نه دلته موږ کرس کوو او راځو سمارټ فیل ټول ته سمارټ فیل ټول باندې دلته کلیک کوو او دې ته چې دا کلر ورکوو
کې دلته راځو بیرته ریوځو کنټرول زد باندې کلیک کوو په دې کې دا کرف چې دا شیفټ ټول باندې کلیک کوو دا لږ بیا کوو دا لږ بره کوو داسې بره کوو او راځو دلته یو سرکل رلو سرکل رلو اوس راځو سمارټ فل ټول باندې کلیک کوو دلته سمارټ فل ټول نو کلیک وکړو او دلته کلیک کوو اوس راځو دلته دا سرکل چې د دې سرکل باندې کلیک کوو او ډیلیټ وو سرکل ډیلیټ کوو بیا راځو سمارټ فل ټول ته او دا یې چې کومه ده دې ته کلر ورکوو داسې راځي دې ته چې څنګه کلر هم ستاسو خوښي ورکولی شي دې نه بلیک کلر ورکوو او دا چې کوم ده مونږ راځو په دې باندې F11 وګو چې فاونټاین فل ټول دا به مونږ سره راشي د دې نه چې بیا تاسو دې ته څنګه کلر هم ورکوئ دلته دا RPG سلیکټ کوو کلیک کوو د دې نه مونږ دلته یلو کلر راځو یو کلر رلو او د دې نه ریډل باندې کلیک کوو نو ریډل به مونږ سره سلیکټ شي دا مخکې راولو دا ریډ کلر چې دا او یلو کلر چې دې کې اضافه کوو تاسو سره به داسې یو هغه راشي ډیزاین بیا تاسو دې کې نور هم همدا ډیزاین موږ هغه کوو سلیکټ کوو کنټرول سی وهو کنټرول وي وهو نو دا به موږ سره کافي شي راځو دا داسې ورسېټ کړو او دې سره دا ریکټینګل سلیکټ کوو او ټي به وهو نو دا به موږ سره ټاپ ته راشي او د دې ځینې د دې دا چې ده هغې طرف ته اړو نو تاسو سره به دلته یو د کارډ چې کوم ډیزاین ده هغه به در سره ډرا شي او راځو بیا د دې نه او دلته به نیم لیکئ او ورپسې چې کوم هغه راځي د دې په واسطه تاسو ښه ښایسته او زبردست هغه ډرا کولی شئ چې څنګه مونږ خوښوي کلر ورته تاسو چینج کولی شئ چې څنګه مونږ خوښوي نو د دې په واسطه تاسو زبردست هغه جوړولی شئ فیلینګ کولی شئ چې څنګه مونږ خوښوي راځو مونږ دلته یو سرکل ډرا کوو مونږ یو پاڼه جوړو دلته راځو داسې دوی نو سمارټ فل ټول ته ځو سمارټ فل ټول باندې کلیک کوو دلته مونږ او د دې دا مین کې باندې دلته کلیک کوو نو دا به مونږ سره فیل شي راځو دا دواړه سرکلې چې دي مونږ ډیلیټ کوو نو مونږ سره به د پاڼې یا د یو لیف یا یو پاڼه مونږ سره ډیره په اسانۍ سره جوړ شي د دې په واسطه تاسو په اسانۍ سره دا پاڼه وکړه تاسو غواړئ چې مونږ د دې په واسطه یو سپوږمۍ جوړه کړو نو راځو دا یو سرکل رلو سرکل مو راواغسته دلته دا د دې سیډ نه داسې رانیسو ښکته یې راولو او په لیفټ بټن باندې او رایټ بټن پې کلیک کوو نو مونږ سره به راشي دلته اوس راځو دلته یو سپوږمۍ جوړه شوه او دې ته د دې شي ته د دې کلر ورکړو نو دلته راځو موږ په سمارټ فل ټول باندې کلیک کوو او راځو دې کې سمارټ فل ټول چې ده دا ځای فل کوو او اوس راځو موږ دا دواړه سرکلې چې دي ډیلیټ کوو موږ سره به راشي یوه سپوږمۍ یا مانت به راشي را سره له دې په واسطه تاسو سره په اسانۍ سره او ډېر ښه ډیزاینونه چې ده جوړولی شئ نو دا مونږ سره سمارټ فل ټول او په دې سره زمونږ
ټولز بار چې کوم دا ختم شو